په همدې موخه د خوست ښاروالۍ ریاست د غونډو په تالار کې مراسم رابلل شوي وو چې پکې د پلازمینې کابل څخه راغلي د ترنم رئیس، د خوست امنیه قومندانۍ د دفتر آمر قاری محمد اشرف شاهین، یو شمېر ادارو استازو او ترانه ویونکو برخه اخیستې وه. د ترنم رئیس مولوي آمر په خپلو پیلیزو خبرو کې وویل ترانه ویونکو د روسانو او امریکایي اشغال پر مهال د مجاهدینو د استقامت او د جهاد د بریالي کېدو په برخو کې د پام وړ رول لوبولی او اړتیا ده چې دوی ته لازمې اسانتیاوې برابرې او اړین امکانات په واک کې ورکړل شي. د زیاتوله اوس فکري او رسنیز جنگ روان دی، نو پر همدې بنا د ترانو کیفیت ډیر مهم دی چې د کمیت پر ځای باید کیفیت ته ډیر پام وشي. مولوي امیر زیاتوله د خوست ترانه ویونکي د روسانو او امریکایانو د اشغال پر وخت د ټول هیواد سرلارې پاتې شوي. دا هم وویل دا نظام په سترو قربانیو منځته راغلی چې ناتخوانان په ساتلو کې بارز رول لري. د خبره نړیوالې او غربي رسنۍ په دې هڅه کې دي چې افغانان په خپل نظام بې باوره کړي. مولوي امیر وړاندې وویل ترانې باید معیاري شي، باید له یوه او باوري ادرس نشر شي. ټولې ترانې کتل کیږي او بیا به دلته نشریږي چې د ترانو د کمزوریو او ډیرښت مخه نیول کیدای شي. د خوست یو تن ترانه ویونکی مولوي محمد طاهر بهار او د یادې سټوډیو د ویډیو برخې مسؤل ابراهیم همدرد وایي دا افتتاح به ان شاء الله په راتلونکي کې د ولس لپاره په لوړ کیفیت سره او په نوي ترنم سره او په ښایسته موضوعګانو سره ولس ته خوندورې ترانې وړاندې کړي چې هغه به ان شاء الله له دې نه بعد په ښکلي انداز د خپل ولس او د خپلې جامعې لپاره وړاندې کېږي او خلکو لپاره امید لرم چې ډېرې خوندورې تمام شي. الحمدلله موږ ته د دې زمینه مساعده شوه چې په لوړ کیفیت سره او په اسانه سره موږ د خپل اواز خپل ولس ته ورسو. نو ان شاء الله امیدوار یو دې نه بعد دغه کوم تکلیف چې دغه تکلیف موږ ته نه پیدا کېږي په دې ثبتولو کې یا په ریکارډ کولو دې ترانو کې. الحمدلله سټوډیو پرانیسته خو ډېره مهمه ده، بلکې خصوصا ځوانانو دپاره، ځکه چې دلته سټوډیو نه وه د ډېرې ستونزې سره مخامخ وي. اوس به الحمدلله دا سټوډیو چې موږ دلته پرانیسته نو د دپاره دا ډېر ښه کیفیت دی. مقصد چې دا ترانې ریکارډ کېږي موږ د رسمي ادرس نه بیا نشریږي ورته. د یادونې وړ ده چې په خوست کې تر 500 پورې ترانه ویونکي شتون لري او د مسؤلینو په وینا نورو ولایتونو کې هم د ورته سټوډیوګانو د جوړېدو پلان لري. زما په انسمون دی ټولو نه لمړی